جانزیب نیاز صاحب وای کدی سر کړو لوطنا کدی سر کړو لوطن د سر هزار دغه لاره کې خطل دي تل پدار په غزلو په بدلو به یادېږي ستا په وینه به وطن شي لال ازار. اوس د څو خبرو دپاره ایډیشنل چیف سیکرټري فاټا ښاغلی حبیب الله خان صاحب ته بلنه ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي او تاسو ته څو خبرې وکړي. ښاغلی حبیب الله خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې ما دا اراده وکړه چې زه به د پروفیسر نیاز صاحب په دې تقریب کې څه خبرې کوم نو ما دا سوچ وکړ چې زه ورته څه نوم ورکړم. دا نه مقاله ده نه څه ادبي تنقید دی. بهرحال چې څومره د تګ وخت رانږدې کېدو نو ټولو کې مناسب نوم زما دا خیال دی تاسو ته چې دې ته زه نوم ورکړم کیفیت. مولانا اشرف صاحب د الله وبخښي یو ځل ورنه ما تپوس وکړو چې موږ یو کتاب وایو په هغې کې یو خبره وي په هغې موږ باندې یو اثر کېږي وما خبره موږ د بل چا د خولې نه په بل کتاب کې ګورو په هغې بل اثر کېږي. ما دا څه وجه ده هغه راته یو مختصر جواب راکړو. ډېره موده تېره شوه دې خبره زما یاد دی چې کومه خبره کوم سړی په کوم کیفیت کې وایي یا لیکي هغه لوستونکي باندې هغه کیفیت راځي. زما درنو خوږو مشرانو او د دې مجلس حاضرینو تصوف یا احسان او سلوک لنډه تشریح یو حدیث مبارک ته هغه دا مفهوم دی چې ته د الله داسې عبادت کوه چې ته الله ویني او که ته الله نه ویني نو دا خو ظاهره خبره چې الله ستا ویني. بس چې سړی څومره تعلق الله سره زیاتېږي یا ذکر فکر سره یا په ځینو خلکو الله پاک اسې پرځونه وکړي دا جام د مینې په اوس کوي بیا د دې حدیث په مفهوم هغه خبر شي. بهرحال دا هغه لار ده چې په دې لاره تګ صرف یو طرف ته اجازه شته په دې کې واپسې نشته. زه خبر نه یم چې نیاز صاحب په کومه لاره د دې مینې جهان ته رسېدلی دی خو چې کله د هغوی کتاب ما وکتو زما ګوره د هغوی سره ډېر مختصر تعارف دی. نو که زه دا وایم چې د هغوی تعارف ما سره تعارف د کتاب په ذریعه زیات دی نو دا به غلطه خبره نه. نو زما لپاره لومړنۍ خبره د حیرانتیا خو دا وه چې دا خاموش پروفیسر صاحب او بظاهر د دنیا په ژوند کې یو ډېر فعال کس دومره خاموشۍ سره د مینې سفر هم جاري ساتلو. هر سحر چې د چمن کنج کنار لټوم زه په هغه ګل سیرو کې مخ د یار لټوم. نیاز صاحب دا خبره څنګه کوي چې دا داسې حسن ورکاندي انسان ته خیال مې یو سی څومره ښکلی مې سبحان دی. دا تصوف هغه سفر دی چې د دنیا کې هر څه ویني هر څه ګوري لیکن د ده توجه چې ده په یو بل وطن کې په یو بل خیال کې همه شهر فرض خوبا و منم خیال ما ہے چه کند که چشم خود خو بد خو نه کند به کس نگاه. نیاز صاحب دا خبره جاری ساتي. نیاز ستا کلم کمزور دی کړی نشي کني هر څه کې ښکاره حسن تابان دی او همدا خبره په یو بل ځای کې داسې کړې ده چې د ګل په ننداره شم زړه مې کلک شي د حسینو نه حسین زما ستار. د محبت عجیبه دنیا ده. عاشق هر وخت سوال کوي د وصال منت کوي زاری کوي دا هم وای چې د سر په بدل غیصو ته تیار یم خو چې کله د وصال وخت راشي نو د عشق خپل یو روب دی. ما د ډېرو خلکو نه دا اورېدلي دي
چې کله مسجد نبوي ته د زیارت لپاره ورشي نو سترګې اوچتولی نشي، او چې کله بیا خپل کور ته خپل ځای ته راشي او د حاجیانو خبرې اوري چې څوک وایي جالۍ داسې وي، څوک وایي جالۍ داسې وي، نو هغه ورته حیران ګوري. نیاز صاحب وایي په وصال کې د تنیخ کتلی نشم، په هجران کې د اشنا سر په زنګون یم. زه نیاز درته رښتیا ویلی نشم، زه نیاز درته رښتیا ویلی نشم، دا په دې چې د په مینه ګرفتار یم. تر څو پورې دا خبره جاري وي هر یو څیز وایي بغیر امتحانه پته نه لګي، نو بیا یو داسې وخت راشي چې محبوب مخ پټ کړي. دا غم د بیانولو یا د پویولو نه دی. د قرآن یو صورت دی، صورت دخا. نن زمون د دې مجلس افتتام کې چې کوم تلاوت وشو، زه ډېر حیران شوم چې ما په زړه کې دا وی چې زه به دا ویم، او هغه اتفاقي طور سره هغه صورت هم بیان شو. صورت دخا متعلق مفسرین لیکي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق باندې وحی بند شو و سمودا نه چې څومره ډېره مینه وي دومره بدګماني هم ډېره وي چې الله پاک خفه شو. څه چلو شو؟ نه الله پاک ځکه نه کله د خپل ملګرو ته چې هغه هم څه غم و، ځکه چې هلته نه سفارش چلېږي، نه څه زور زیاتی چلېږي، نه د چا روکا د چا وزیر د چا سفیر هلته وینا شته. په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غم څومره غم و. نو الله پاک هم د غم سره باب د پاره داسې عجیبه صورت نازل کو، والضحى واللیل اذا سجى، د ورځې ذکر او د شپې ذکر. دنیا دوم یا ورځ یا شپه. ما ودعك ربك وما قلى، نه الله درنه غصه ده او نه خفه ده. دا خو یو خبره او تیره شوه، نه کېدای شي دا بیا مو شي. وللآخرة خیر لك من الاولى، چې څه شي خوشي آینده هم درته دا بشارت دی چې راتلونکي چې څه شي هغه د مخکیني تېر شوي څیزونه ښیي. ولسوف یؤتیک ربک، او ډېر زر به ته الله دا څیزونه درکړي. کله نه کله سړي ته څوک څیز ورکړي ای پې خوشحال وي، نو الله پاک د هغې خبره هم ختمه کړه. ولسوف یؤتیک ربک فترضى، ته به پرې راضي شې، ته به پرې خوشحال شې.